السلام علیکم. ټیکنالوژي ډیره تیزی سره بدلیږي. ما تاسو ته نوٹ بک LM باندې یو ویډیو جوړه کړې و، یو AI ټول دا یو د باندې ما یو تفصیلی ویډیو جوړه کړې خو نن زه تاسو ته ښیم چې څنګه دا ټیکنالوژي نن سبا وخت کې دومره تیزی سره چینج کیږي او په یو ټول باندې په یو شي په زده کړه باندې موږ اکتفا موږ نشو کولی. موږ لپاره ډیلی بیسس باندې نوي شیان زده کول، روزانه په بنیاد باندې نوي شیان زده کول ولې ډیر زیات ضروری دي. تیر وار چې کله ما ویډیو جوړه کړې و کنه، هغه وخت کې 100 میاشتې مخکې، هغه وخت کې د کې صرف 2-3 آپشن وو. اډیو والا آپشن ما تاسو ته ښوولی و، هغې نه علاوه یو دوه نور آپشنز وو. اوس چې کوم ده په نوٹ بک LM کې زه به مخکنی ویډیو لینک چې کوم دغه ډسکرپشن کې تاسو سره شیر کوم. لولنی ویډیو چې کوم په هغه کې ما تفصیلی خبره کړې و. نن ویډیو کې تاسو ته دا ښیم چې څومره نور زیات نوي فیچرز په دې کې راغلي دي. تاسو دې ته خپل یو رپورټ ورکړئ، خپل یو اډیو ورکړئ، خپل ټیکسټ ورکړئ، هر رقم ته چې کانټیکسټ تاسو مطلب سورسي هغې نه به څه کېږي، تاسو یو ویډیو جوړولی شئ. ما ورلډ اکنامک فورم والا رپورټ چې کوم ده هغه مې ورکو او دې ته مې وویل چې ما دپاره ویډیو جوړه کړه. ویډیو باندې مې کلیک کړه، دا کسټمایز پرومپټ هم ورکولی شي. نو دې ما ته څه وکړه، ما ته یو پوره ویډیو جوړه کړه. ښه، دا تاسو ته وښیم. نو دا تاسو استعمالولی شئ دا ټول ویډیوز جوړول دپاره هم، هر رقم ته کنټنټ کریشن دپاره هم او اټومیشن دپاره ډېر بهترین یو زبردست ټول ده. All right, let's talk about the future of your job. نو دا یې زما دپاره ویډیو جوړه کړه. هغې نه علاوه په دې کې مایند میپس هم دي، ریپورټس هم جنریټ کولی شئ، فلیش کارډز دي په دې کې آپشنز تاسو ته وښیم. ښه، فلیش کارډ څنګه جوړئ دا تاسو ته وښیم. جابس فلیش کارډ ټوله سمري خلاصه چې کومه ده دا ټولې ماته یو سکرین باندې تاسو د دې هغه کتلی شئ. دې نه علاوه دې کې سوالونه مې کویزز جوړولی شئ، مطلب کوم ته استاد یې، ټیچر یې، یو ټاپک باندې زده کړه کوئ، تا PDF دې ته ورکړه، ویډیو دې ورکړه، هغې نه ته کویز جنریټ کولی شئ، سوالونه جنریټ کولی شئ. نو دې کې ته ډېره زبردست تیاری کېږي. هغې نه علاوه انفوګرافیک ده. انفوګرافیک مطلب څه ده، تا یو سورس ورکړه، په هغه کې 300 پیجز دي، 400 دي، 1500 پیجز دي، 1000 پیجز دي. هغه به تا ته د هغې ټول ډاکیومنټ چې کومه ده، ټوله ویډیو چې کوم ده، څومره چې ټیکسټ د هر څه چې دي د هغې یو خلاصه به درکړي. دا یو بهترین فیچر ده، زبردست فیچر ده. تاسو ته درښیم. ښه، ورلډ اکنامک فورم کومه چې 2025 والا جابز رپورټ شایع کړی و، هغې نه ما یو انفوګرافیک جوړ کړی، تاسو ته زه درښیم. دا وګورئ څومره بهترین ما ته انفوګرافیک د دې جوړ کړ. دا ټول د هغې رپورټ چې کومه خلاصه ده 300 نم زیات صفحې دي، په هغې کې 200 نم زیات، 250-300 صفحې دي. د هغه ټولې خلاصه په دې کې ما ته جوړه کړه. نو هر چا دپاره ډېر اساني په دې باندې ځان پوهولی شي. زما د نن د ویډیو مقصد دا و چې کوم نن سبا وخت کې په یو ټول باندې اکتفا نشي کولی. کنټینیوس لرننګ، مسلسل لرننګ چې کوم دغه ډېر زیات ضروري ده. ټیکنالوژي ډېر تیزي سره بدلیږي نن سبا وخت کې. هر یو ټول چې کوم د په هغه کې دومره اپډیټس راځي، ټیکنالوژي کې اټ سلف ډېر زیات اپډیټس راځي. نو دا رقم ته ټول موضوعات دپاره اپ ټو ډیټ او آګاه اوسېدلو دپاره زموږ پښتو ایډ پلیټفارم چې کوم دغه سبسکرایب کړئ، فالو کړئ او خپل خپلوانو سره هر چا سره شیر کړئ. موږ ډېر مفید، ډېر زبردست چې کوم نالج یي هغه تاسو سره، جدید علوم چې کوم دي هغه تاسو سره مفت شیر کوو. وینو به تاسې پښتو ایډ په بله ویډیو کې. تر هغه پورې السلام علیکم.